السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. څنګه چې ملګرو تاسو په سٹارټ کې واتس اپ سټیټس لیریکس ویډیو کتا سم په لایټ موشن کې د لیریکس ویډیو جوړوي. نو ملګرو په دې ویډیو کې مکمل طریقه خیم چې د لیریکس ویډیو به تاسو څنګه جوړوي. ملګرو تاسو په کار کې په خپل موبایل کې لایټ موشن تراشي او کلیک پکې والی. دلته بیا لاندې پلس آیکن دی په دې په کلیک والی. د دې ځګنه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ. په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ ټیک ټاک لپاره جوړوم ته 9.16 سلیکټ کړی دی. ریزولوشن په 720 کوي، فریم ریټ په 30 کوي، بیک گراوند په بلیک کوي او لاندې لکه کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې نه بیا کلیک والی. خبر تاسو سره لایټ موشن اپلیکیشن اوپن شي، تاسو سره دارنګ انټرفیس راوړي. بیا لاندې لکه پلس آیکن دی په دې نه کلیک والی. دلته په دې میډیا باندې کلیک والی. د دې ځګنه ملګرو تاسو هغه ویډیو راوالي دلته لاندې کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې نه کلیک والی. خبر تاسو سره لایټ موشن اپلیکیشن اوپن شي، تاسو سره دارنګ انټرفیس راوړي. بیا لاندې لکه پلس آیکن دی په دې نه کلیک والی. دلته ملګرو څنګه هغه میوزیک رالو په کم میوزیک باندې څنګه لیریکس لیکل غواړو. که تاسو سره میوزیک په اډیو کې تاسو په اډیو باندې کلیک والی او که تاسو سره په ویډیو کې تاسو په میډیا باندې کلیک والی. خبر دلته زدا میوزیک رالم په دې نه کلیک واغستو. زموږ د میوزیک چې کوم دی ملګرو موږ سره په ویډیو کې دین چې کوم دی د اډیو بیلو او د ویډیو چې کوم دی واپس ډیلیټ کوو. هغه بار تاسو چې کار وکړئ په ویډیو په لیر باندې کلیک والی. بر به سره به تاسو 3 ډاټ ښکاری په دې باندې کلیک والی. خبر تاسو سره دارنګ اپشن نه وړي بده کې تاسو لاندې ګورئ ملګرو د دویم نمبر اپشن دی ایکسټریکټ اډیو. تاسو په دې باندې کلیک والی. تاسو د ویډیو نه د اډیو بیل شي او ویډیو په بیل شي. په ویډیو باندې کلیک والی دا تاسو ډیلیټ کړئ. بر دې ډیلیټ اپشن دی په دې باندې کلیک والی. دا تاسو سره ډیلیټ شي تاسو ته اډیو پاتې شي. ټیک شو. خدای په ملګرو سیکارو تاسو بل خپل اډیو پلی کوي او تاسو بل اډیو کې چې ډول نه کم لیریکس وي هغه به تاسو لیکي. چې څنګه کوم هغه رنګ به تاسو کوي. زه د خپل ویډیو پلی کوم ګورئ وتا. خبر مونږ چې کوم د خپل لیریکس مونږ واوري اوس په چې کوم د خپل لیریکس لیکو د ویډیو دی ول سره ته وراشي. لاندې د پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والی. دلته پر ټیکس باندې کلیک والی د ډبل ای ټیکس چې لیکلې. خبر تاسو سره تاسو کیبورډ راوړي، کیبورډ په خپل اردو ته واړوي. بیا چې تاسو کوم لیریکس وي تاسو خپل لیریکس ولیکئ. موږ د خپل لیریکس لیکو هغه نه بیا تاسو نو طریقه خلو. خبر ګورم چې کوم د خپل لیریکس لیکو زګ د لیریکس چې کوم د دارنګ رالو. ټیک شو. بیا بر په سر باندې تاسو د لاینونو د اپشن کړی دی په کلیک والی تاسو ټیکس په تاسو سره بالکل سنټر ته شي. بیا ورپسې د بل اپشن دی ریبوټ او ریګولر. تاسو په دې باندې کلیک والی په دې ملګرو پونټس پراته دي. تاسو د خپل ټیکس ته کم پونټس ورکول غواړئ تاسو دې ځګنه ورکولای شئ. ویو ال پونټس په کې نور پونټس پراته دي. زه به د پونټس ورکم ملګرو ډبل اس امیر والی. ټیک شو. دا پونټس د مور کوم د ټیکس چې کوم دارنګ رالو. ورپسې بیا بل اپشن دی 18 پی ټی چې لیکل په دې ځګن تاسو کوم د ټیکس د سایز غټولای کچولای شئ ملګرو. یو طرف ته غټي او بل طرف ته کوم د کچيږي دارنګ. ټیک شو. څومره سایز کتاب د پکار یو کوم تاسو دا کولای شئ. بیا ورپسې د بل کلر اپشن دی. تاسو کله کلیک والی د کلر پراته دي. تاسو خپل ټیکس ته کم کلر ورکوي هغه تاسو دې ځګن ملګرو ورکولای شئ دارنګ. ټیک شو. کم کلر تاسو خوښ وي هغه تاسو دې ځګن ورکولای شئ. کلر به پر اسکه ورکم وایټ. ټیک شو. وایټ کلر ته مو ورکو. ورپسې بیا ټیک نشان دی په دې باندې کلیک والی. دا ګورئ ملګرو څنګه د لیریکس چې کوم د دارنګ ولیکل شو. خملګر بیا د سیکارو کوي تاسو بر خپل ویډیو پلی کوي او تاسو د لیریکس چې کوم ځای پوری وي په اق ځین تاسو د ویډیو بیا سټاپ کوي. ملګرو څنګه د اولنې لیریکس چې کوم نه دی ځای پور دی. ټیک شو. دا پټه چې کوم دی لیریکس تاسو کوم ولیکو تاسو به ذکر کوی د کلیک والی او دلته کې د اپشن په کلیک کوي اتوماتیکلی دغه پروسس د لیریکس چې کوم دی نه غټ شي. ګورئ ته ملګرو راغټ شو. تاسو کو د ملګرو څنګه د لیریکس چې کوم د غزګي پور راغټ شو. ټیک شو. خبیا ور ذکر کوي ملګرو تاسو یې ذکر کوي د لیریکس دی بالکل د منځ ته دارنګ راشي بالکل د سنټر ته بالکل سنټر ته راشي. کلیک په یو ځل والی چې کلیک په واغس بیا لاندې د اپشن دی د مو ان ترانسپارنت په دې باندې کلیک والی. دلته کې ملګرو تاسو د اپشن کلیک کړئ. دا روټیټ اپشن دی باندې کلیک والی. ها دلته کې چې کوم دی تاسو بیا پر سنټر کې بالکل تاسو یو کی ولګوي. دا پلس په وایي تاسو چې کوم دی یو کی ولګي. دا وره ملګرو تاسو سره کی ولګي. ټیک شو. هغه نه پس به یې کارو کوي. لیریکس د کینو داسې معمولی شان دی خو راوړل تاسو بیا چې کوم دی یو بل کی ولګوي. پلس په وایي کی به تاسو سره ولګي. بیا به دې پوزیشن ته دارنګ راوړل دی خو دې چې دی خو کله راوړل یو کی بل ولګوي
پلس په وای ټیک سره کی ولګي بیا به دې کارو کوي ملګرو دا 0 چې کوم تاسو داسې بره وي سي دي ځکه -15 ته تاسو دارنګ وي سي -15 دارنګ به تاسو وي سي ټیک شو ملګرو اغه بس چې کوم دا کی به تاسو سلیکټ ونی سي او د اولنی پوزیشن ته دارنګ راوړی ګورئ د سلیکټ به ونی سي د اولنی پوزیشن ته دارنګ راوړی بیا د خیرنۍ کی لرا شي د منځنۍ کی به تاسو نه چیړی دا بالکل په سنټر باندې پرې دی د کی لرا شي د بل تاسو وس کوم نه تاسو ماینس ته پیج کوم نه لاندې داسې راوړی بل تاسو پلس 15 ته وړاندې -15 ته دارنګ راوړی -15 ته دارنګ ټیک شو هغه پلس 15 ته وړاندې -15 کوي ټیک شو دارنګ بیا ور کی سلیکټ ونی سي او د خیرنۍ پوزیشن ته راکش کوي دارنګ چې څنګه کومه غرنګ به تاسو کوي دارنګ به راکش کوي ټیک شو ها دومره کار خو چې کم دنه شو بیا به سیګارو کوي دا ولنې دوه کی چې تاسو کومې لګول دي دوه کی د سنټر ته بالکل راشي دی منستا دلته مرګور دا ګراف اپشن دی بدین بکلیک والی په ګراف باندې کله کلیک واغسو دا ګراف ته د دې څنګه سلیکټ ونی سي دا رنګ به وي سي څنګه چې زوړم هغه رنګ مرګور تاسو مړی دا رنګ به وي سي ټیک شو دا رنګ به وي سي هغه نو بس پیسې کارو کې مرګور لاندې دا 3 ډاټ تاسو ښکار بدین بکلیک والی دلته کې کاپی کارو بکای کاپی کارو کو بیا د اخیرنۍ دوه کی تاسو کومې لګول دي سنټر ته دا رنګ راشي بالکل دی منستا دې ځګې ته بالکل راشي ټیک شو دلته چې کومه 3 ډاټ په لاندې کلیک کړئ دلته به پیسټ کارو کوي کوم ګراف چې تاسو کاپی کوئ دا دلته پیسټ کړئ دا ډبل تیر دا نشانه بس یو وای دا د چې کومه اتوماتیکلی اپلای شي ټیک شو ها بیا به ځګارو کوي ملګرو یو پیر په بیک راشي چې بیک کلر رالی بیا هم یو پیر بیک راشي چې بیک رالی ملګرو بیا به سیکارو کوي بیا به دوباره چې کوم د خپل لیریکس دی بالکل سنټر ته ودارنګ راشي بالکل سنټر ته سنټر چې کله رالی ملګرو لکه د مو ترانسفارم به بیا کلیک کوي چې کلیک هم کو دلته تاسو ملګرو دا یو اپشن کلیک کړئ زومینګ اپشن دی په کلیک کړئ زومینګ اپشن دی دا چې کلیک هم کو ملګرو بالکل په سنټر کې چې کوم تاسو یو کی ولګوي دا رنګ بالکل په سنټر کې صحیح ده کی ولګولا بیا به چې کار کو داسې لګ معمولی رائټ سایډ ته براشي یو کی وبله ولګوي کی ولګول بیا به داسې لیفټ سایډ ته واپس راوړی داسې راوړی لیفټ سایډ ته یو کی وبله ولګوي او بیا به داسې کار کوي ملګرو دې ځګنه تاسو داسې کش کوئ د خپل ټیکسټ چې کوم تاسو داسې دا رنګ را زوم کوئ د لیریکس یې سکرین ته وګورئ دا رنګ چې کوم تاسو را زوم کوئ دا رنګ یې څنګه چې کوم رنګ به تاسو کوئ دا رنګ چې کوم ملګرو را زوم کوئ خو چې دورم کله را زوم کو د سکرین د اخیره سر ته کله را ورسېدو د سر ته ملګرو یې ټیک شون بیا پرې دی صحیح ده دا کی به تاسو سلیکټ ونی صحیح بالکل سلیکټ ونی صحیح ولنی پوزیشن ته چې کوم راولې دا رنګ بیا به د اخیرنۍ کی لرا شي د منځ د کی بالکل تاسو وزګانی پر اخیرنۍ کی لرا شي بیا به دې ځکه چې کوم د ملګرو تاسو کش کوي بیا به را زوم کوي هغه رنګ بل چې څنګه را زوم کو هغه رنګ به بیا دا هم را زوم کوي هغه رنګ ټیک شو دا رنګ ټیک شو دونه به را زوم کوي ها بیا به دا کی سلیکټ ونی صحیح د چې کوم د اخیرنۍ پوزیشن ته وي صحیح او دا منځنۍ کی چې کوم تاسو بالکل وزګانی پرې دی دا رنګ ټیک شو بیا به دې کارو کوي د لیریکس دی پوزیشن ته وراشي قزړه طریقې اوس په چې کوم د ګراف په دلته کې ورکاو دی پوزیشن ته وراشي ګراف په کلیک کوي دا ګراف چې کوم بیا تاسو هغه رنګ وي څنګه چې موبایل وړه هغه سی تاسو وي سي دا رنګ به وي سي ملګرو صحیح شو لاندې 3 ډاټ په کلیک کړئ کاپی کارو وکړئ بیا به دی پوزیشن ته دا رنګ راوړئ دی پوزیشن ته دا رنګ راشي 3 ډاټ په کلیک کړئ او پیسټ کارو وکړئ دا رنګ ټیک شو پیسټ کارو وکړئ ډبل تیر د نشانه بس یو وای دی ته اپلای شي ټیک شو یو شان وته چې کوم نه اپلای شو خمرګور بیا به سی کارو کوي بیک پر راشي بیا هم بیک راشي بیا لاندې د اپشن دی افیکټ په افیکټ باندې کلیک والی اډ افیکټ باندې کلیک والی بیا برته سرچ اپشن ښکاري باندې کلیک والی او دلته کې تاسو ولیکئ ملګرو سټرایپس په نوم باندې یو افیکټ تاسو ولیکئ چې اس ټي ار آی به تاسو ولیکئ افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې نوړی داري د افیکټ ټیک شو ملګرو کلیک په والی لاندې به چې کوم سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ سټینډرډ سیټینګ مو ته کلیک کوم ملګرو تاسو سره دا رنګ انټرفیس راوړي ټیک شو دا اولنې کاونټ چې کوم دی ملګرو تاسو سره بداوي 10.0 به تاسو سره وي دا به تاسو وي سي 0.5 تا په ماینس کې تاسو وړئ دا به تاسو کوي 0.5 تا رنګ وره 0.5 ټیک شو بیا ورپسې دی ویټ د دا اپشن په کلیک کړئ دویم نمبر دا به تاسو وي سي ملګرو 0.10 تاسو په ماینس کې وړئ را کم به کې دا رنګ 0.10 ته راولې ټیک شو رنګ وستو بیا بل لاندې دا سیرا شي لاندې د بیا بل اپشن دی انګل په دې نه کلیک والی دا به تاسو راولې 125.5 تا 125 پلس کې دا وړي ملګرو ښه رنګ 125.5 ته به وي سي دا رنګ 125.5 دا رنګ ټیک شو بیا بل لاندې لاړ شي بیا دغه دا پیج اپشن دی ملګرو پیج په دې پیج باندې کلیک والی دا په الحال په ځګی باندې پرې دی صحیح ده امر د کلاندې کلر دی کلر باندې کلیک والی
دا کلر اپشن دی په کلیک والی ټیک شو کلر کله کلیک واغستو دې ته ملګرو سمو دا کلر کوم دا کلر کو تاسو چینج کول غواړم دا تاسو چینج کول شي ګورم دې کلر دې موږ سره پر سمو ته زیړ ورکو غواړي وته زیړ شو صحیح ده کم کلر تاسو ورکو تاسو دې ورکو پر اسکه سور ورکو ټیک شو سور کلر ورته ما ورکو صحیح ده ها کلر خو چې کوم دې ملګرو دا شو بیک پر راشي یو پیر بیا پیج اپشن چې کوم دې ملګرو تاسو یې کار کوي پیج باندې کلیک والی خبرې پیج باندې کلیک والی ټیک شو بیا به دې کار کوي چې پیج باندې کله کلیک واغستو تاسو دا دغه چې کوم دی د کلر چې کوم دی مکمل تاسو د دې څنګه داسې کش کوی دی پیج دې څنګه داسې ګوته راکای د کلر تاسو مکمل داسې دی خو راولې څنګه چې زه کوم ګورې دا رنګ تاسو راولې ټیک شو تاسو کله پنا شو به پرې دی صحیح ده پریم خو د به سیګارو کې ملګرو دی خو دې چې کوم تاسو یو کی ولګوي دی ځکه یو پلس پاوي وای دا رنګ کی به تاسو سره ولګي بیا بلک داسې معمولی رائټ سایډ تراشه ټیک شو یو کی به تاسو بل ولګوي یو کی به دا رنګ بل ولګوي ټیک شو کیم ولګولا بیا به دې کارو کوي ملګرو دی اولنې کی ته واپس راوړی دا رنګ دی اولنې کی ته راوړی به دې کې تاسو سلیکټ غوته راکاږي دا کلر به کوم داسې مکمل کش کوي ګور دا رنګ ګورې تاسو به دا رنګ وي تاسو به دا رنګ کش کوي داسې دی او اول سره به دا رنګ ورسوي ټیک شو بیا به دا کی تاسو سلیکټ ونی سي دا کی چې کوم د ملګرو دا کی به تاسو سلیکټ ونی سي داس دی اولنې پوزیشن ته به راوړی بیا به دې کی راوړی دې کی ته راوړی دا رنګ کی ته کله راوړی دی بیا به چې کوم تاسو داسې دا واپس کش کوي دا رنګ چې کوم نه کش کوي دا رنګ ول چې څنګه کوم دا رنګ ټیک شو د اخر سره څنګه پناش به پرې دی بیا به کی سلیکټ ونی سي اخرنی پوزیشن ته وي سي دا ګوره ملګرو زنګ د لیریکس چې کوم نه په حال دا رنګ رالو ټیک شو دا کلر چې کوم نه اپلای شو دا رنګ راځي صحیح ده تاسو ګور سکرین ته تاسو ګور دا رنګ راځي صحیح ده ها غیر په به سیګارو کوي بیک پر راشي بیک را لې ها اوس به ذکر کوم ملګرو دلته به کوم دی موږ اوس ایموجي وسره لګو دي سره ایموجي صحیح دی تاسو کار کوي ته په لیر باندې کلیک والی دلته بل پلس آیکن کلیک کړئ پلس آیکن هم کلیک کول ته به کوم دی ډوپلیکیټ لیر کلیک کړئ دې تاسو سره یو ډوپلیکیټ راشي په ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک والی دلته پر ایډیټ باندې کلیک والی دا لیکل بالکل ملګرو تاسو ریموو کړئ دا لیکل چې کوم تاسو کم کړی دا بالکل ریموو کړئ دا رنګ دا به ریموو کړئ لاندې لګي ایموجي اپشن دې باندې کلیک والی دې څنګه تاسو کم ایموجي راغسته غواړئ به تاسو راوالي ملګرو دلته ایموجي لګ براتري دې څنګه تاسو کم ایموجي را لې تاسو کوم دې څنګه راغسته شي زه پر اسکراوالم زه به یو دای ایموجي راوالم ټیک شو یو به دا راوالم د دوه ماره واغسته ټیک شو دې ته چې کوم دې زه آیفون پونټ پوتم زه ورکم ټیک شو لکه دا پونټس تیم سره اپل پونټ داري ټیک شو ته ما ورکو د ایموجي د کلر چې کوم دې ملګرو صحیح نه راځي په لایټ موشن کې دې پر تاسو دې کارو کې برل کې د کلر د اپشن دې په کلیک والی دلته د اپشن په کلیک کې دا پټه تاسو مکمل داسې لاندې راولې اریز به کې مکمل دارین کورې داسې مکمل لاندې به راولې سو د ایموجي چې کوم دې اوریجنل حالات ته واپس راشي صحیح ده دا رنګ صحیح ده هغه نه پسې د ټیک نشان دی په کلیک والی بیا به د ایموجي د سلیکټ ونی سي لګ بره وي صحیح دا رنګ ټیک شو دا رنګ بره وي صحیح ها بیا به چې کوم د ټیک نشان کلیک کړئ دا اوس ګورئ چې کوم د ملګرو زموږ د اولنې لیریکس چې کوم د ګور ملګرو زموږ تیار شو ګورئ وته دا رنګ راځي ګورئ وته تاسو ګورئ دا رنګ راځي صحیح ده دا څنګه ولنې لیریکس شو خمرګرو په دې کار کو زموږ چې دویم کم لیریکس وي دا غیر پر به کار کو د اولنې د کم لیریکس چې موږ ول کوم ملګرو د ځوان لیر به تاسو کاپی کړئ دې کې سلیکټ وته کېږي ګورئ وته دې ځکه د سلیکټ وته کېږي دا رنګ ټیک شو ته ټیک نشان نشي بیا دام کلیک کړئ د ځوان لیر ملګرو ګورم سر چې کوم سلیکټ شو ټیک شو بیا به کار ویل پلس آیکن دې ودان کلیک والی دلته کاپی ټو لیر باندې په کلیک وکړئ سره ځوان لیرونه تاسو سره کاپی شي مې چې بل لیریکس تاسو د کم ځګینه شروع کیږي ملګرو هغه ځګې ته ودارنګ راشي پر اسکه څنګه شروع کیږي دې ځګین څنګه ملګرو شروع کیږي بل ټیک شو دې ځګې ته وراشي دلته بل پلس آیکن کلیک کړئ چې کوم دین درې پیست ټو لیر باندې په کلیک وکړئ د تاسو سره پیست شي ملګرو ټیک شو بیا به دې کارو کې ټول ول چې کوم دین د ایموجي به چینج کړئ دا رنګ ایموجي چې کوم تاسو کوم لګولې دي دا به تاسو چینج کړئ دا به کټ کړئ دلته پر اسکه زول کوم زبر نور ایموجي راوالم زبا یو چې کوم دین دا راوالم او بل به کوم دین دا راوالم ملګرو ټیک شو پونټس وته چې کوم دینو اپلای دی اپل پونټس وته کوم دین اپلای دی ټیک نشان به کلیک کوم دا ایموجي به چې کوم دین ملګرو چیک شو بیا دا شو چینج شو صحیح ده بیل د لیریکس به چینج کول غواړئ د خپل لیریکس پلی کړئ خپل لیریکس پلی کوم اورمه خازم بل لیریکس چې کوم دین ما واورید ملګرو ټیک شو ته لیریکس باندې کلیک والی ایډیټ باندې کلیک والی دا تاسو مکمل ریموو کړئ تاسو به کوم دیم لیریکس پیغه به تاسو ولیکئ خپل لیریکس لیکو دا ملګرو څنګه دویم لیریکس شو ټیک شو لګي ټیک نشان مې کلیک کو ګورئ ته ملګرو څنګه د لیریکس او د ایموجي چې کوم مکمل چینج شو ګورئ ته زوستا ویډیو سر نه پلی کوم ملګرو ګورئ څنګه د ویډیو دا رنګ رااله
که تاسو وکړه کنه ملګرو زموږ د ویډیو دا رنګ راځي. بیا چې بل لیریکس تاسو کوم ځای نه شروع کیږي ملګرو هغه ځای ته به دا رنګ راځي، پرس که زموږ بل د دې ځای نه شروع کیږي یا دې ځای نه شروع کیږي. صحیح ده. دلته به راځي چې کوم دلته پلس آیکن به کلیک کوئ، نه دی پیسټ ټو لیر او بس لیریکس کې ایډیټینګ کوئ او ایموجي به چینج کوئ. په دې طریقه ملګرو دا ویډیو جوړیږي. ټیک شو ملګرو، که ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي.